السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترمو ملګرو، زموږ نن ویډیو د فېسبوک په باره کې ده چې آیا موږ څنګه کولی شو چې په خپل فېسبوک کې یا له چا څخه په عذاب یو یا څوک موږ ته غلط کمنټونه کوي یا موږ ته غلط ریکویسټ کوي یا هغه موږ ته غلط میسیجان کوي چې هغه موږ د ټول عمر له خپاره ډیلیټ کو او د هغه نو موږ ته میسیجان راسي یا موږ ته ریکویسټ راسي چې هغه موږ په دای رقم باندې ډیلیټ کو چې هیڅ کله نه میسیج راسي یا ریکویسټ راسي او د هغه هیڅ موږ ته ښکاره نشي. که ستاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. ځینو ملګرو ته معلومات نه کیږي چې د سبسکرایب بټن چیرته ده. سبسکرایب بټن دا د داسې کله ته اوکې کې بیا به څنګ ته راسي په کنګړۍ به اوکې وکې پورته په ال اوکې وکړه چې موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. ګرانو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړیاستئ. زه حبيب الله اکيډمي چينل ستاسو ته مخاطب یم. له تاسو څخه یوه وړه غوښتنه کوم، ویډیو سکیپ کوئ ما ویډیو سمه صحیح وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. اول وار به تاسې راسئ د خپل موبایل سکرین ته. کله چې تاسې د خپل موبایل سکرین ته رالاستئ تاسې به ته خلاص کړئ. تاسې کله داسې خلاص کړو اوس به تاسې راسئ تاسې سره چې هر رقم فېسبوک وي تاسې به هغه ته راسئ. صحیح ده. زه راځم د خپل فېسبوک د دې فېسبوک ته. صحیح ده. دا زه اوکې کوم. تاسې ما اوکې کړ. اوس تاسې هغه خلک مثال ډیلیټ کوئ له دغه فېسبوکه چې یا غلط شیان پورته کوي یا غلط ریکویسټ کوي یا تاسې ځینې په عذاب یاستئ یا غلط میسیجان کوي، هغه به تاسې دلته څه رقم ډیلیټ کوئ له خپل فېسبوک څخه چې تاسې ته بیخي په ټول عمر باندې رانشي. صحیح ده. تاسې به اول وار راسئ تاسې چې کوم نفر ډیلیټ کوئ هغه به تاسې څه رقم ډیلیټ کوئ. دلته اوس تاسې ته طریقه ښیم. صحیح ده. اوس دا نفر ډیلیټ کوم. تاسې به راسئ په دې عکس باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. دا به تاسې اوکې کړئ. تاسې به دا نفر خلاص کړئ. د دې فېسبوک آی ډي به تاسې خلاصه کړئ. تاسې کله دا خلاصه کړه بیا به تاسې راسئ دې دریو نښو ته. صحیح ده. دې دریو نښو ته چې کله تاسې رالاستئ دا به اوکې کړئ. داسې مو اوکې کړو. اوس تاسې ته دلته اپشن درکوي. صحیح ده. تاسې دا میډیس کردن دا دې ته به تاسې راسئ. صحیح ده. دا اول نه دوم نه دریم نه څلورم نه دا پنځم اپشن به تاسې اوکې کړئ. دا ما چې سره نښه ورته ورکړې ده. صحیح ده. تاسې به راسئ تاسې به دا اوکې کړئ. داسې مو اوکې کړئ بیا به تاسې راسئ دې څنګ ته باسئ. تاسې به راسئ دا به اوکې کړئ. دې سر ته نه ده میډیس کردن دا به اوکې کړئ. دا سړی اوسي تاسې له فېسبوکه چې ووتو لاړ ختم سو بیخي. تاسې اوس تاسې ته ریکویسټ کوي یا بل خط درته لیکي یا میسیج درته کوي هغه به دلته نه راځي. صحیح ده. اوس به دا سړی موږ چېرته بیرته پیدا کوو. بیرته به تاسې راسئ د سر دې دریو نښو ته. صحیح ده. چې اوس وایاستئ چې موږ څوک ډیلیټ کړي یا په غلطه کې را چې ډیلیټ شوي دي یا زه په عذاب شوی وم ځینې. اوس به بیا تاسې راسئ دې دریو نښو ته. داسې مې اوکې کړ. بیا به تاسې راسئ دلته انتظاماتو ته. دا بیخ بیخ انتظامات نه دي دا به اوکې کړئ. بیا به دلته تاسې راسئ دې انتظاماتو ته. صحیح ده. وبخښئ ملګرو دې انتظاماتو ته به تاسې راسئ دا به اوکې کړئ. داسې مې کله اوکې کړ تاسې بیا به دلته تاسې راسئ دغه اپشن به دلته پیدا کړئ میډیس کردن. صحیح ده. دا د ما پیدا کړ. دا اپشن ته به دلته راسئ دغه نفر به دلته وینه ته ما ډیلیټ کړو. اوس دلته ده. صحیح ده. دلته به بیرته راسئ دا به اوکې کړئ. داسې مو اوکې کړو هغه نفر دغه ده. صحیح ده. هغه نفر دا ده ما مثال ته ما ډیلیټ کړو. اوس به تاسې دا څه رقم بیرته کوئ. تاسې دا مثال غواړئ چې زه بیرته له ځانه سره ملګری کوم. تاسې به بیرته راسئ دې جې ته. دا نښه نه ده دا ما چې ورته وکړه دا به اوکې کړئ. داسې مو اوکې کړو. دلته به راسئ دا به اوکې کړئ. صحیح ده. دا به اوکې کړئ. دا به نیکس کړئ. صحیح ده. داسې مې نیکس کړو. دا نفر تاسې سره بیرته په لاین کې سو. تاسې ته به میسیج هم کوي. تاسې ته به ریکویسټ هم کوي. تاسې دا رقم خلک مثال څوک غلط هغه کوي لا ریکویسټ کوي لا تاسې ځینې په عذاب یاستئ. دغه تر ټوله اسانه طریقه وه. دغه چا چې تاسې ډیلیټ کړئ بیرته راسئ دلته یې پیدا کړئ. ډیلیټ کول او د هغه طریقه خو اوس مې تاسې ته در وښوله. صحیح ده. مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ.